زموږ چینل ته بیا ښه راغلاست. نن به زموږ خپل دویم درس ووایو چې د الفابet ګرامر به زده کړو، یعنې هغه تورې چې آواز لري او کوم یو چې نه لري. الفابet په انګلیسي کې چې دی په درې بخشه تقسیم دي. یو چې دی واول، بل چې دی سمی واول، او درېم چې دی کونسوننټ. واول یعنی غږ لرونکي تورې، سمی واول نیمه غږ لرونکي تورې، کونسوننټ بې غږه. واول چې دی A E I O U. واول غږ لرونکي تورې 5 تورې دي چې هغه A E I O او U ده. دا هغه تورې دي چې هر تورې منځ کې باید ځان برابر کړي چې د هغه بل تورې ځان سره آواز یا غږ وباسي. مثال په طور خپله دلته کتای شي سمی، اس بیا واول دی، بیا ام دی، بیا واول دی. نو که دا واول پکې نه دا داسې کېږي. دا نه دا خپل آواز وستی شي او نه دا خپل آواز ویستی شي. تر څو چې واول منځ کې نه راغلی، غږ ویستل د یو بل حروف بند دی. سمی واول نیمه غږ، یعنی هغه حروف چې بعض ځایونو کې د واول کار کوي چې هغه دی ډبلیو او وای. هر ځای کې نه، خو ډېر کم ځایونو کې. مثال په طور واټ، ډبلیو اچ مینس کې هیڅ شم نو، خو بیا هم ډبلیو خپل آواز وویسته. یا مثال وای، درې واړو منځ کې واول نشته، خو سمی واول دام دی دام دی، دیم خپل آواز ویسته، دی هم خپل غږ ویسته. نو سمی واول بعض ځایونو کې د واول کار کوي، خو هر ځای کې نه. کونسوننټ لیټر یعنی بې غږ لرونکي تورې، هغه تورې چې د واول یا د سمی واول نه بغیر راشي، هغه غږ نشي ویستی، نو هغې ته کونسوننټ لیټرز وایي. B D F G H J K L M N P Q R S T V X Z. دا چې دي کونسوننټ لیټرز دي، هغه حروفونه چې بې غږه دي. نو زمونږ الفابet د انګلیسي چې دی، مثال په عربي کې چې دی مونږ یرملون لرو، قلقله لرو، قطب جد لرو، اخفا لرو. نو همداسې په انګلیسي الفابet کې مونږ واول، سمی واول او کونسوننټ لرو. واول یعنې غږ لرونکي تورې چې 5 دانې دي، سمی واول نیمه غږ لرونکي تورې چې 2 دانې دي، او نور چې کوم الفابet پاتې کیږي هغه ټول کونسوننټ دي. د دې ویډیو درس همدلته پای ته رسیږي. انشاءالله چې تاسو هم درس زده کړی وي، او بل ویډیو کې به مونږ د ABC الفابetونه هر یو آوازونه به یادو.